مهربانی 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 صحیح خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ډېر دروند ولس، جناب معاون صاحب اول، جناب فضلي صاحب، محترمه حسینه صافی د میرمنو چارو وزیر، محترم حیات صاحب، محترم محمد زیس، محترم جنرال صاحب غفار خان، هم استازی همه ما سرباز، جنرال صاحب لوان، معاون صاحب، جناب کتوازی صاحب، ولی صاحب، جناب کتوازی صاحب رئیس دیوگانه د محل، ټول مشران، ټول خویندې، جناب سناتور صاحب، لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه راغلم چې تاسو ته وړه ډالۍ درکړم. تاسې یې ما لاسونه ډک کړل، بیرته په ډک لاس تاسې ما کابل ته لېږئ. ما ډالۍ نن درته هوایي اډه وه، ډېر کلونه په انتظار وئ، اما دا د خوست په اهمیت او په عزت وړه ډالۍ ده. ما ژمنه دا ده چې نورې ډالۍ به درکوم. اما تاسې څه راکړل؟ اول تاسې د افغانستان ملي وحدت راکړ. مننه خوستیانو. دوم تاسې د اسلامي جمهوریت نظام ټینګوالی، دروندوالی، همت او عزت راکړه. مننه خوستوالو. دریم تاسو د قومونو او د فوزونو یووالی راکړه. مننه خوستوالو. او څلورم تاسې برته راوړم چې په بیا ودانۍ باندې وغږېږم. له دې نه لویه ډالۍ څه ده؟ زه غواړم په لومړي کې له ټولو زړورو دفاعي او امنیتي کادرونو نه مننه وکړم، له جناب والي صاحب نه چې ډېر ښه انتظام یې راوړی، او دا چې شاه محمد خان راته وویلې چې ما هم ښه ډالۍ درته لېږلې. مننه. نو دا م ویلې چې دا ټول جنرالان که یو منن جنرال که سخي جان، نورو سره خیر اوسې سخي جان. په خیر اوسې، په خیر اوسې. ډېر ښه. دوم دا نورو سره مې یو تړون وکړ. د پکتیا ولسوالۍ برته ونیسئ، زه دوی ته به جنرالي ورکړم. مننه یې که نه؟ نو دغه ده. درون ورور غفار خان راته ویلې دا سمه ده، دوی ته یې مبارکي ورکړه. مخکې له مخکې نه مبارکي ورکړئ. واقعا خوست نن خپل دروند موقف په ټول افغانستان کې ثابت کړی، او له دې تالار نه ټولو افغانانو ته وایم راسئ خوست معلم ونیسئ، د خوست اراده ټول افغانستان کې تطبیق کړئ. د یووالي درس، د درونوالي درس، د همت، د عزت. زه خوست ته خو تاسې معلومه ده چې 50 کاله کېږي چې زه مراسم. هغه ورځ مې په یاد ده چې د خوست په بازار کې به خوستوال په لاس کې څه نه وړل، هندوانه یا دا وه، وایي دا دروند کار نه ده. بیا هم هغه وخت چې خوست چور سو، زه یو میاشتې بعد راغلم چې خوست کې به بني بشر نه لیدل کېږي، او نن هم خوست ګورو. نن خوست افغانستان ته د رڼا پیغام ورکوي، د آبادۍ پیغام ورکوي، د جوړولو پیغام ورکوي. او دلته یوه ډېره عجیبه ده،
خوست که ټول پیسې قانوني دي شرعي دي خوستوالو ګټلي نن څه ده یو سلو شپېته نفره خوستوال له اماراتو نه راغلل دا هر یو په خپل مرتې ګټلې دي ویڅه دي مبارک هم زه خوستوالو نو تاسې ځینې شیان غوښتل ما اوله ژمنه در سره دا ده چې د خوست د ښار پلان برابر سوی ځمکه د خوست به د خوستیانو وي په خوستیانو به پلورل کېږي خوستیانو به یې آبادوي انشاءالله تعالی دا پلان په امریکې کې جوړ سوی ما نظرلاندې جوړ سوی یو خاص تخنیکی گروپ به د دې معزف کو او ولسوالۍ او ښار سره تړلي دي د خوست د اوبو انتظام به وسي د ځمکو انتظام به وسي او جناب کریمي صاحب نه مننه کوم چې دلته مولوي صاحب زادران دا ټول چې کېناستلي په دې کې لاس راکړي دغه باندې انشاءالله تعالی خوست کې به یو اساسي بدلون راسي دوم کټوازی صاحب اول ولایت چې د درجې نظر نه ټول امکانات ورته برابر کې په 2 میاشتو کې به خوست کې لومړی درجه ولایت په واقعیت کې هیڅ یو دوه پکې نشته والی صاحب مانه د کتابو دپاره وغوښتل 10 میلیونه له دولت نه 15 میلیونه ما شخصي پیسو نه په دواړو سترګو یو ډله نور وړاندیزونه مو دروند وکیل صاحب جناب منګل صاحب خپله کټوازي صاحب والي صاحب کټوازي چې په تشکیل پورې تړلي دي جناب ډاکټر صاحب فضلي هغه شی چې په تشکیل پورې تړلي دي څه د ولسوالیو روغتونونه دي څه د شیخ زاید د پوهنتون دي دا ټول په یو وړاندیز کې برابر کړئ دوی تشکیل پوره کړئ بله برخه وړاندیزونه سرکو دې باندې دي ما ته لږ څه وخت راکړئ اجازه ده یوه ټوکه در سره وکړم دا د وزیر صاحبانو خرونه په خټو کې بند پاتې دي لږ څه یې تاسې کش کړئ لږ څه به یې زه کش کړم خو لیدلی ده دا د خوست په هوایي اډې کې مې څه کارونه ونه کړل نږدې ویلې سوي وو د فشار لاندې مګر له مومند صاحب نه واقعا مننه کوم د مومند صاحب په دې 2 میاشتو کې تقریبا د یو کال کار یې وکړ نو مومند صاحب که تشریف لري ډاکټر صاحب فضلي مومند صاحب و همکاران اوناد پیږئ چې د خوست هوایي اډه د کابل له هوایي اډې نه اوس لویه ده او تاسې نوې هم ده او په خپلو پیسو هم جوړ کړه په خپل همت هم جوړ کړه انشاءالله تعالی قدم په قدم په بینالمللي میدان باندې بدل شي نو هغه وړاندیزونه چې موږ پورې تړلي دي موږ به یې وکړو هغه چې بینالمللي دي اما انشاءالله تعالی ټول وزیرستان به اوس له خوست نه پروازونه کوي لکه چې توره طلا وروښودله چې د قاچاق نسي اوس به ګورئ چې انشاءالله تعالی د خوست د پکتیا د پکتیکا صادرات به له خوسته کېږي دا لوی قدم ده دا به کېږي یو په یو نورو په انکشافي باندې نه راځم ما لیستوني وو تاسې پوهېږئ چې یو وارې در سره ژمنه وکړم بیا به یې په دقت ګورم او اما واقعا مننه کوم چې نن تاسې په انکشاف وغږېدئ دا د څه معنا لري خوستوال قطعا ډار نه لري چې نظام به پاتې نه سي دا د خوستوالو ژمنه د افغانستان سره
اوس راځم جناب شاه محمد خان. اول هیڅوک له بل ولایت نه له بل ځای نه د خوست بدلون د ځمکې امر نسي راوستی. دا کابینه د افغانستان هدایت غواړي. هر بل چا چې هدایت ورکړی بلغوه ده. دوم والی صاحب شنه ساحه دې په میړانه وساتله، شنه ساحه به شنه کوې، یو غاصب ته پل مه پرېږده. چا وویلې مهرباني وکړئ، چا وویلې چې غاصب به ما ته راسي؟ لا له موره پیدا سوی غاصب نه ده چې ما ته راسي. مګر اصلي خبره ته راغلو د سولې. اول تاسو ته معلومه ده چې سولې دپاره هغه څه موږ کړي دي په دې تاریخ د افغانستان کې په 40 کالو کې نه دي. لومړی اوربند په ټول افغانستان کې موږ ټینګ کړ. هغه ورځ د ورورولي د خویندو د ورونو د خبرو د اترو د یو بل د منلو ورځ نه وه، خو ټول افغانان هم په یو ټغر کېنول که نه. هغه ورځ ټول افغانستان او ټول نړۍ ته ثابته سوله چې موږ یو موټی ملت یو که نه. جشن و که نه، اختر په جشن بدل نسو. اوس زه له تاسو نه پوښتنه کوم، آیا امریکایان مې په عزت له دې خاورې نه وویستل که نه؟ کوم ورځ ما وویلې چې دوی پاتې سي؟ 2 کاله مخکې مې درته نه وویلې چې وځي؟ 2 کاله مخکې مې ولسمشر ټرمپ ته ونه لیکل چې ووځه؟ نو زه تاسو نه د علما د دین د مشرانو او مخصوصا د تلې خاوندانو، تاسو خو د نرخ خاوندان یې، په تیږې باندې پیږئ، خو ټول په تیږو باندې پیږو. وخت چې یو خوا مرکه غواړي او بل خوا مرکه نه مني، نو دا نرخ ده. د خدای جل شانه امر ده که نه، اول سوله وغواړئ، هغه چا چې ونه منله د هغه مقابل کې ودرېږئ. قرآني آیت ده که نه؟ زه اوس درنه دا ووایم، تاسې راسئ یو څو پوښتنې وکړئ له طالبانو. لومړی چا دپاره جنګېږئ؟ افغانستان دپاره جنګېږئ یا غواړئ چې د افغانستان د نورو لاس لاندې راسي؟ که افغانستان باندې مین یې، ما سره ژمنه وکړئ چې د لوران کرکب نه ده منلې. ما سره ژمنه وکړئ چې افغانستان له 4 لارې نه بیا بل یو لارې نه بدلوئ. ما سره ژمنه وکړئ چې د افغانستان اوبه په خلکو باندې نه خرڅوئ. ما سره ژمنه وکړئ چې د نورو نوکري نه منئ. صحیح ده که نه؟ راسئ راسئ نه. څوک شک لري چې له کوم جنه دوی راځي؟ څوک شبه لري چې ځایونه یې چیرې دي؟ موږ خو ټولو سره سوله غواړو. خبره په څه کې ده؟ د دوزخ خدای ناکده، توبه نعوذ بالله، د دوزخ په دروازې درېدلی یې که نه؟ که دا هره ورځ 200 تر 400 تر 600 افغانان مړه سي، دې ګټه چا ته رسېږي؟ که تعمیر ونسوځېل کېږي، که هر شی چې موږ آبادوو، زه د ارغنداب قصه درته وکړم، 3 پلونه چې 50 میلیونه ډالره شاوخوا ورباندې لګېدلي وو، دوی والوځول. 1000 کورو کې بمبونه واچول. اوبه کرونده، ارغنداب شین ده، 4000 کاله شین. دلته خبره په دې کې ده چا دپاره دا کول؟
تاسو خبره په ځای ده. سبا زه یو بل سره کینو که نه؟ چې سبا کینو ولې نن نه کینو؟ محترمو خویندو ورونو، زه درته وایم ټول دې له سوریې نه، له یمن نه، له عراق نه، له الجزایر نه، له لبنان نه درس واخلي. تاریخ هم په مخې کې تیر سوی که نه؟ په بې اتفاقي باندې څه ټولېږي؟ نو ما خبره څه ده؟ راسئ شریعت د خدای منئ، خو راسئ کینو. هغوی وایي نه د امریکایانو موافقه، د امریکایانو موافقه اوس شریعت نه هم به اوچته سوه، خو امریکایان خو لاړل، چا نه موافقه غواړئ؟ تاسې خیال کوئ چې بندیان هم غیر له موږ نه بل څوک غوسې کوی سي؟ او که جنګ ته راغلی، زه تاسې ټولو ته وایم ورونو، ملامتي د جنګ به د دوی په غاړه وي. دغه د خدای جل شانه شاید د تاسو له ما نه وغوښتل، له ما نه څه قربانۍ غواړئ؟ تاسې خیال کوئ اما کالي بدل سو په دې اوو کالو کې؟ کومه یو ځمکه ما په افغانستان کې له هغه څه نه چې له نیکه نه مې راته پاتې وه پیدا کړې ده؟ کوم چا لیدلي دي چې کوم ورځ؟ خو په دې ټول اوو کالو کې 4 ساعته زه بامیانو ته تللی وم، 14 ساعته درته کار کوم څه دپاره؟ ځکه دې خاوره سره لیونۍ مینه لرم، او دغه لیونۍ مینه په تاسو کې ده، په هر افغان کې ده، موږ او تاسو په وینه کې ده. بل جنگ په میدان د جنگ کې نه ده بیان سوی، د اوازو د ډنډو د خبرو په میدان کې ده. یو چاته تلیفون کوي، بل چاته تلیفون کوي چې دام کړي دي دام کړي دي. ټول افغانانو ته زه وایم خوستوالو غوندې یو سئ، په میړانه ودرېږئ، غیر له هغه نه 6 نسله خدای ناکرده به خدای جل شانه ته مسئول وي. انسان یوازې په نن کې ژوند کوي، نه کوي. پرون خو تیر ده، هر څه چې وکوئ پرون ګرځولی سئ، نن موږ په لاس کې ده. ځکه که سبا دا لویې پروژې غواړئ او په سترګو باندې له ما نه یې ډېرتر وغواړئ، نن هم کمتر وغوښتل. اما نن ورځ د دریځ ده، دریځ په جمهوریت، دریځ په ولسواکۍ، دریځ په سولې، دریځ د یو بل په منلو باندې. تاسې فکر کوئ چې که یو مملکت، یو ګاونډی د یو بلې لارې نه په افغانستان باندې خپله خېټه وایدوي، نور یې مني یا موږ یې منو؟ او خویندو ته مې لومړی ډېره مننه چې یادم کړه چې وزیره صاحب دلته کېناستلې، دوی له راتګ نه او ویلو دوی د دریځ نه جناب صافي صاحب مننه کوو. ټولو خویندو ته ما پیغام داده چې تاسو شاته نسئ. تاسې ټول حقوق شرعي حقوق دي، تاسې د حضرت خدیجه، د حضرت عایشه لونی، هغوی علم درلوده، هغوی پوهه درلوده او هغوی پانګه درلوده. موږ هغه حقوق غواړو چې موږ دروند پیغمبر د بشریت پیشوا را کړي، او له امنیتي او دفاعي قواونه بیا په آخر کې بیا مننه کوو. په همت باندې، په عزت باندې ټینګ دریځ لرئ. انشاءالله تعالی نن له خوست نه به یوه نوې روحیه ټول افغانستان ته لاړ شي، او د نظام منځ کې هغه خلک چې له داخل نه تخریب کوي، پس له دې نه به څوک صبر ورته نه کوي، تحمل به نه لري. پوه دې سي چې هر څوک چې دي که ونه درېدل سبا به یې مخونه توري، موږ یې په خرو باندې به چپه نه ګرځوو مګر ولس به یې مخونه تور کړي. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد خوست و خوستیان. خدای مو ساتي. بخیر اوسئ.